دې حدیث ته توجه دا ډېر ګران حدیث او ډېر صح حدیث دی خاص کر ځوانان په دې مسله کې ډېر اختري قال رسول الله ویلي ثلاثه درې کسان دي چې الله رب العزت به سره خبري ونی کې یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې درې کسان رب العالمین به دوی سره خبري ونی کې یو په دې کې چې والمسبل ازاره یو سړی د خپل پنځې دي خنګرونه بجلقونه گیټونه کته ساتي رسول الله فرمایي چې د انسان سره الله د قیامت په ورځ باندې د رحمت خبري نه کوي او د قهر خبره شته و زار سړي خو کړه چې د خپل پنځې کته ساتي کو پورته عثمان ابن عفان شکل لاړو مکې له مذاکراتو لپاره پنځه وشته کړي د مکې مشرکان ورته چې آشنا داس کوي وې د قشن زمنګ د نبی جامه ده زمنګ د صاحبہ ونحن نقتدي به او موږ دغه بس روان یو دلیل له بدی باندې چې د عثمان ابن عفان د خبره نه د خبره معلومیږي چې کوم انسان د پنځه د خنګرو نخکته ساتي د مشرکینو علامه ده او سوچ د چا سره زمو مشابهي قیامت کې بل الله دغه په سب کې دروچت ځان له مؤمن وي دیندار اهل علم مشر لیکن دا چې روان پنځه خاطه ساتي د انسان چې کله مرشد رسول الله رضی حدیث معلومیږي الله په قیامت کې د مشرکینو په سب کې دروچت د انسان سره بسمنګ الله د رحمت خبري ونه کی او په دې باندې څنګه الله دومره په غوسه کیږي رسول الله فرمایي چې وسړی الله په دې ځمکه نه نسو وسم نسمه کې روان دي تاسو ګورئ د اکثر ځوانان داخله اهل علم هیڅ پروا به نه ساتي او څومره سپک دا سړی معلومیږي ور باندې د دې وجنه ابو داود کې روایت دی او مجموع زوید 5 جلد 50 شمر صفه نبی صلی الله علیه وسلم سړی ولیدو پنځه خطه ساتلې دي خنګرو گیټونه رسول الله ورته چې مونږ را وګرځاو او د سموګه د دې انسان خو مونږ کیږي نه کیږي بلکې او د سم مسلمات دي کله د دې باوجود د خپل پنځه خطه ساتي مونږ نه کوي او دا مرشد شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د انسان له الله د قبر عذاب ورکی به د سم مونږ نه چې سړی کوي او دغه بخون سې چې داخله کې ځل لکته کوي څومره بد معلومېدل سستو پس معلومېدل پرون درس کې دا ویل شو چې سستو په کوم انسان کې موجود شي نبی صلی الله علیه وسلم ته پنهینی ولیدا د انسان بل الله د جنت نه منع کی او د جهنم په طرف باندې بدل روان شي مجاهد انسان مؤمن انسان د الله دوست د رب العالمین متبع هغه چې کله به لار باندې روان یو ورته وګوري نسب ساق پورې دا پنسل او چې دکړي څومره مزیدار معلومیږي خه معلومیږي د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث معلومیږي چې په دغه یو سنت چې دا پنسل او چې ساتري الله به دا سړی جنت ته داخلي در محمد رسول الله ارشاد دی یو صحابي ویلي وې دا بریتان د کموا اندازې ورته یاد کړه د دې عمل د وجنه الله تعالی سره کوثر کې یوځي کینو ګور یو سنت پنسل او چې ساتل د مؤمنانو علامه او کته ساتل نتیجه دا چې او داسې ماته منځم برباد دي تلف دي د الله په دشمنی کې هم دا سړی واقع شو الله به سره خبرې مونږ کی او د انسان چې کله مرشد رسول الله د ارشاداتو معلومیږي قیامت کې به الله د مشرکینو په سب کې راوچت خطرناک صفات دویمه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر یو سړی د خپل سامان خرڅي او ایسه په قسمونو باندې زماره په الله باندې قسم چې دا پیسې زمانه په دې باندې وغوښتي دا سامان زمانه په دې باندې وغوښتو دا ګاډ زمانه په دې باندې وغوښتو یو بل روایت کې رښتیا راغلي دي چې کم سړی د ماجګر منځ نه ورسره خپل سامان مبيع خرڅي په قسم باندې د انسان سره الله اعلان د جنگ کوي اعلان دا اسما دشمن دي وکسانو سره رب العالمین اعلان د جنگ کوي یو به دغه سړی قسم په الله بدی غواړي قسم په الله بدی کڅو کې اخلي وادي لیکن فريدا ته حلال تجارت شروع کړي د الله تعالی به خمه خبره کاته شي دریم المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه اق سړی چې چاله اول شي ور کيم نه او چې کله ور کې به اروا خلق لې دي چې ګور فلانه سړی دا بیچاره په اسم پویدو هیڅ نو ما ورته پیسې ور کړو ما سره کاروبار شروع کړ ما ورته پلانې کارو کو اوس دې مرتبه لړل شي د دې مجلس کې مې دی هغه مجلس کې مې دی هغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وېدش انسان سره الله په ورځ قیامت خبري ونی کوي چې الله د چا سره خبري نه کوي دا د الله دشمن دی او د الله دشمن د جهنم په طرف روانيږي خطرناک مسله ده